سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د کابل د 10مې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې له امله له پروان ولایت څخه د ولسي جرګې لپاره نومان محمد انور نیازی ووژل شو او ورسره 3 نور کسان ټپیان شول. دغه پیښه تېر ماښام نږدې 7 بجې په شیرپور سیمه کې په یو هایلکس موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزی زیاتوي چې په دې پیښه کې یاد موټر هم زیانمن شوی دی. له دې سره سم د کندهار په مرکز کې هم د یوې چاودنې له امله 7 پولیسان ټپیان شول. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي دغه پیښه تېر ماښام د کندهار ښار د 14مې او 14مې حوزو ترمنځ سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي په ټپیانو کې د 14مې امنیتي حوزې مرستیال زلمی اسلمي هم شامل دی. د بادغیس پولیسو په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور د یوې 15 کسیزې ډلې له نیولو خبر ورکړ. پر دغې ډلې تور دی چې د بادغیس په ټولو ترورونو د امن او عامه نظم ګډوډولو او نورو جنایي پیښو کې لاس درلود. د بادغیس د امنیت قمندانۍ ویاند نقیب الله امیني زیاتوي چې دغې ډلې په دې وروستیو ورځو کې د دغه ولایت د استیناف محکمې یو غړی او یو پولیس هم ترور کړي وو. عبدالقیوم فرزند محمود که چند پیش یک عضو محکمه استیناف ولایت بادغیس و یک پلیس را در شهر قلنو ترور کرده بود و در تمامی اختطافها و ترورها دست داشت، همراه با 4 تن از افرادی که دست به کارهای غیر اخلاقی و بی‌بنده‌باری در شهر قلنو می‌زدند توسط پلیس ملی ولایت بادغیس بازداشت شدند. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال لا هم د کابینې او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ په ناستو کې شتون نه لري. ولسمشرۍ ماڼۍ او د نوموړي دفتر په دې اړه څه نه وایي، خو سیاسي شنونکي دا کار د سیاسي اختلافونو لړۍ بولي. کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم له راستنېدو وروسته داسې انګېرل کېدل چې د نوموړي او ولسمشر ترمنځ لانجې حل شوي دي، خو په ظاهر کې داسې نه ده، ځکه چې 41 ورځې کېږي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هېواد ته راستون شوی دی او په دومره موده کې نوموړي یوازې 2 ځلې له افغان ولسمشر سره لیده کاته کړه. د روان کال د زمري په 8مې نېټې چې په دې لیدنه کې اجرایي رئیس عبدالله او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ګډون درلوده، له ولسمشر سره لیدلي دي. او له هغې وروسته د روان کال د زمري په 14مه نیټه چې د سولې او اوربند په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د مشورې پر مهال هم مشورتي لیدنه درلوده. کابل ته د ولسمشر د لومړي مرستیال له راستنېدو وروسته د کابینې 2 ناستې هم جوړې شوې دي چې د ولسمشر لومړی مرستیال په ناستو کې حاضر دی. د وږي په 3مه نیټه چې د کابینې په ناسته کې د سیمهییزې حکومتولۍ مسوده تصویب شوه او د همدې میاشتې په 9مه نیټه هم د کابینې په ناسته کې د فایده عامې وزارت تګلاره د تایید وړ وګرځېده، خو د ولسمشر لومړي مرستیال په دې ناستو کې ګډون نه درلود. ولسمشرۍ ماڼۍ او د جنرال دوستم دفتر ونه غوښتل په دې اړه څه ووایي، خو سیاسي شنونکي د ولسمشر د لومړي مرستیال نه ګډون د لانجو او شخړو د ډېرېدو لامل بولي چې د هېواد په وګړو هم اغېز کړی. متاسفانه با شکلگیری حکومت وحدت ملی نه تنها که این احترام گذاشته نشد، تنش‌های قومی، تنش‌های نژادی و گرایش‌های تباری روز به روز در بین مردم افغانستان این گسترش پیدا کرد و دامنه بسیار عمیق شد. بلخوا له کله چې جنرال عبدالرشید دوستم کابل ته راستون شوی دی، د نامنۍ د مهار کولو په موخه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ څو ناستې جوړې شوې دي چې بیا هم د ولسمشر لومړي مرستیال په پوځي برخه کې د کلونو تجربې د درلودو سره سره په دې ناسته کې حاضر نه دی. پوښتنه دلته دا ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال چې د تصمیم نیونې په برخه کې دویم کس دی، د کابینې په ناستو کې د نوموړي نه ګډون کومه قانوني ستونزه رامنځته کړې ده؟ که در قانون اساسی فقط یک وظیفه داره، معاون اول، و یک وظیفه داره معاون دوم، که اگر رئیس جمهور غایب است معاون اول تمام وظایف رئیس جمهور انجام میده به استثنایی که من گفتم، و اگر رئیس جمهور و معاون اول غایب باشه باز معاون دوم وظایف رئیس جمهور انجام میده. یکی اینا را در شورای امنیت دعوت میکنن، در کابینه نشست دارن، در اونو جلسات رسمیه که اینا اگه اشتراک هم میکنن فقط به حیث ناظر اشتراک میکنن و بس. د ولسمشر دویم مرستیال له 14 میاشتو وروسته له ترکیې څخه کابل ته راستون شو او دا چې نوموړی ولې په دولتي رسمي ناستو کې ګډون نه کوي تر دې مهاله روښانه نه ده.
ولسمشر غني تیر ماښام په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ له نوي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په ګلخانې ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي غني نوموړي ته د نوې دندې مبارکي وویل او د بریا هیله یې ورته وکړه او همداراز دواړو لورو د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو او د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د تګلارې او د هغې د مثبتو پایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. د غوث ملاتړ قمندان په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې په خپل نوي موقف او دنده کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره زیاتې هڅې وکړي. او د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش ضد عملیاتو په لړ کې 22 داعشیان ووژل شول او یو شمېر وسلې او نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال وایي دغه عملیات د یادې ولسوالۍ په دیوګل دره کې 15 ورځې مخکې پیل او اوس هم په شدت سره دوام لري. د نوموړي په وینا د دغو عملیاتو په لړ کې د یادې درې ډیری کلي د داعشیانو له شتونه پاک شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.